شهید شلو خیر خواد امت شیخ سردار ولی فراق د مؤمنو خلق زړونه لړزوي ارمان کچرته موږ له ایمان موږ له قیامت موږ له دین د اسلام مهم دی موږ ډېر تشریح کړي لکه څنګه چې موږ گاډي اخلو څنګه موږ د بارګین والا سره رابطه کوو چې دا گاډي کړه خراب پیسې چې ماتو څنګه سره سره پوښتنه کوو چې پیسې نرخ څنګه لري کپڑے چې اخلو څنګه د وکړ تاجر سره موږ مشوره کوو چې کوم یو نرخ په دې وخت جامه په دې وخت کې کړه سره درشه موږ اخلو څنګه موږ د خلکو لمنډه وي زرګراوله چې اصلي کم دی دیسي کم دی ارمان کچرته موږ له دین د اسلام مهم دی الله رسول موږ له مهم دی موږ د قران او سنت علماء سره ناس چې صاحبہ دغه جمعه زمانه د کور په دی خوا کې نږدې دی چې دې په چار دیوالې کې دنه قبر دی ایت قسمه د مسکی کې نه کیږي موږ له اسلام د کار چې عباس نه شتل غوندي عادي غوندي او ارسل په خپل ځین کې نقصد اسلام جوړ کړی دی اسلام هغه اسلام نشمار خپل اسلام معتبر اسلام هغه اسلام چې هغه تعالی خپل اسلام معتبر ابل خپل معتبر نو دې وجنه چې کله یو سړی بل څوک گمراه کوي یو سړی په خپل گمراه دی ته پوهې شه بده باندې الله عزوجل فرمایي چې دا د مشرکینو عقیده ده دا د مشرکینو صفت دی الله عزوجل په ورځ قیامت دی هغه پر حساب کې تر وچل کله بعض خلکو له بریسین کې سوال پیدا شي موږ کوم لا خبرو دې عالم پټګل دا غم دی دام صلی الله علیه وسلم وی اغم وی دام په جمعه کې ناس دي وغم ناس دي نو معاذ بن جبل فرمایي چې ان علی الحق لنورا په دې قران او سنت باندې په دې حق مسله باندې الله عز وجل ورنا يخذل دا ار سړی د پیژنې دا باندې ټول خلکو خط رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې نږدې وخت کې هیڅ کور په پاتې نشي برابر خبره ده کلام بنگله برابر خبره ده کدا د خټو کور دی برابر خبره ده کدا خیمه ده الله عز وجل په قران ور داخل کی ته دا عذر وسنه شي پیش کولای چې رسول باندې نه پیږي لکه څنګه چې په دنیا کې د بارګین والا نه پوښتنه کوي د زرګر نه پوښتنه کوي د رخروش نه پوښتنه کوي د سراب نه پوښتنه کوي د خریدار د ځمکې نه پوښتنه کوي دغه شان هغه چاله ورشه چې هغه تعالی په مسله کې دا خبره ذکر کړله چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فسره ذکر دا معنا ده تاسو چې کله مسله دی عالم خاله وروړي دی مفتي خاله وروړي په سوال کې ورته دغه خبره ذکر کوي چې دې مسلې سره مخامخ شوم ما باندې د مړي پروګرام راغی ما باندې د خاطی پروګرام راغی ما باندې د تجارت پروګرام راغی په دې کې د قران او سنت حکم څه دی هغه بخمه تعالی وی چې قال الله عز وجل او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه به تعالی نشي ویلي چې هغه مناسب کې دا ویل متأخرین په کې دا ویل متقدمین په کې دا ویل او کوم ملا په کې دا ویل بر ملا په کې دا ویل جواب مطابق د سوال سره نشو ما کانه په دې سوال کې د څه پوښتنه کړې ده چې قران او سنت الله او رسول په دې حکم کې مال کم ارشادات فرمایلي دي او کمال د مولانو خبرې ذکر کړي من د مولا به عزت نه کوو د مولا مثال نشي لکه بجلی من په دې بجلی باندې هغه خپل مقصد مزار رسو د بجلی قدر کو چې مقصد ته ورسېدو محفوظه کې کېدو پاکوي چې کله به توري مثال بجلی کمزوري شو هغه ورته توی کوو خو د شي نه کوم چې سلیریش کې دې بجلی تعویګو او مقصد زمونږ په کې پاتې یره دا صاحب چې سروي کړی د محفوظ په اوس باندې سار مونږ کړی دي کله دې وخت په کات کړو په دې بل په ولاړ ولنه سم مجرمو خلق په وخت باندې هغه طالب علم او متعلم درې چې هغه په سنت کې ناکام حدیث کې راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا دشي منځ کې لکه څنګه چې زمون سو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام ملګری صحابه کرام هغه صحابه کرام چې د اهل سنت والجماعت اتفاقی فیصله ده د ابو بکر نه ولې تر وحشي رضی الله عنه دا ټول جنتین دي او کچا په یو حدیث سره په ځړ کې د ظریف انداز ورانه ولرله سړی چې دغه کافر کیږي هغه خو پیغمبر لکاته ما ته بچاله ما ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث لګو علماء په دې باندې مستقل کتابونه لیکلي کتاب الصلاه بابونه ذکر کړی دي کتاب الصلاه باب في الصلاه المحدث الكبير امام الباني رحمه الله کتاب کې ورې په درې جلد صفه صلاه النبي صلی الله علیه وسلم مختصر یو جلد په پښتو کې زموږ استاد د دې علاقې مشر مفسر شیخ عبد السلام رحمه الله هغه تقریبا سره پاسه غنیم سو احادیث را جمع کړی دي موږ احادیث پرانا کې هغه کې وګوره چې آیا پیغمبر چیرته ویل کې موږ شړې چې کړو چې تکړه دی وا دا بل دا کړی نه موږ دې بل شړې په څه نه روانېګو چې رسول الله فرمایي صلوا كما رايتموني اصلي او كما قال څنګه مونږ چې کوم په دغه طریقه باندې ته مونږ کې چیرته وخت به وچته کړی زم سره مار موږ په اوچتي کو په پنځل اسپاري دي کې ویلي پنځل اسپاري په دې بل کې ویلي نه دین باندې ځان پوهه کوي حق په موږ په خلق نه پیژنو خلق موږ په حق باندې پیژنو ته د سمو چې مولانا صاحب دا خبره کړې ده جناب شیخ صاحب دا خبره کړې ده جناب پیر صاحب دا خبره کړې ده پیر صاحب دې دیو که شیخ صاحب دې دیو که بل صاحب دې دا ټول اول په قرآن او سنت باندې وتره خبره دې سره برابر وا بالکل موږ بس احترام قدر دې کو که برابر نه ورسره خپل کار کوي حتی تر دې پوری رسول الله صلی الله علیه وسلم په ارشاداتو کې دا راځي
چې یو سړی بدعتي دی هغه د قران او سنت سره په دښمنۍ کې واقع دی او تا د احترام کې د اسلام ځرل دی وسوغه ختم کړه دعوت دی ورته وکي خرچه دی ورمانه وکړه پښتنه دی ورمانه وکړه امام شاطبی رحمه الله په اعتصام کې لیکلي دي چې په کومه لار باندې بدعتي رواني لار جدا کړه یا به دی واړی یا به تبرج لکه شکونه وای هلکه دې ځله زوتی ځله مزه سلف په دې باندې تصریح کړی دا وې زمنګ اولادونه چې د ټنګ ټکور والا سنکینی په هغه باندې نه خپه کیږي ولیکن د بدعتي مولا په مدرسه کې چې داخل شي د بدعتي مولا په درس کې چې داخل شي د بدعتي مولا سره چې مجلس وکړي دا ډېر ضرر لري په نسبت سره اقل شي لکه ځان په دې په اول پکار دي کوم خود ساتنه چې تارا وړي دا مارا وړي دا هغه لري کوا شپږم الله عز وجل په سورې نحل کې دا خبره ذکر کړې ده د مشرکینو په عقایدو کې د مشرکینو په صفاتو کې الظلم الى الموت تر مرګ پورې دوی ظلمونه کوي